هیلو ته د رسیدو لپاره هلې ځلې هر سهار په ستړو منډو پیلوي. موخې د خپل ځان په پښو درول دي. په افغانستان کې د رژیم بدلون د میرمنو د وزګارتیا، فقر او بېوزلۍ لامل سو، خو آمنه لا هم د روښانه راتلونکي لپاره هلې ځلې کوي او په کور دننه یې په خپل شخصي لګښت لسګونه نورو میرمنو ته هم د کار او زده کړو زمینه برابره کړې ده. آمنه دلته هره ورځ له 150 تر 40 میرمنو ته د خیاطۍ زده کړې ورکوي چې هم یې میرمنو ته د کار او زده کړو زمینه برابره کړي او هم له همدې لارې تر یوه حده خپلې اقتصادي ستونزې هواروي. وایي چې مخکې تر دې یې په ګڼو مؤسساتو کې د خیاطې په توګه کار کړی دی، خو د رژیم بدلون سره هر څه بدل سول. آمنه وایي چې میرمنو ته د زده کړو ترڅنګ هره ورځ رنګارنګ جامې لکه د خلکو ساده کالي، افغاني جامې، افغاني بوټان او همداراز د افغاني جامو لپاره ښکلي دستکولونه هم جوړوي او په بازار کې پلوري. آمنه وایي که چیرې دولت او مرستندویه موسسې لاسنیوی وکړي نو دا به وکولی سي چې په لویه کچه میرمنو ته د کار او زده کړو زمینه برابره کړي. 6 میاشتې کېږي چې په دغه ځای کې ما دغه کورس مې نه وای نیولی او په همدغه ځای کې مې خپل دغه کار شروع کړی د خیاطي د حسابه چې یعنې وجود په دې کې کوم او شاګردان مې روزلي ته شروع کړی. آمنه په خپل کار کې یوازې نه ده بلکې خاوند یې هم اوږه په اوږه له خپلې میرمنې سره ښه ژوند ته د رسیدو لپاره خولې تویوي. آمنه هره ورځ افغاني بوټان په چرمو ښکلي کوي او خاوند یې بیا د همدې بوټانو د ترمیم کار کوي او د پلور لپاره یې تیاروي. دی وایي سره له دې چې امکانات یې ډیر کم دي او په ډیر کم لګښت یې خپل ګډ کار پیل کړی، خو د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په کتو باید هره میرمن او خاوند یو د بل لاسنیوی وکړي تر څو په ګډه وکولی سي چې خپلې اقتصادي ستونزې څه ناڅه هوارې کړي. ما مشکلات بیکاری داشتیم. موږ دواړه وزګار وو چې زما او زما د میرمنې په همکارۍ سره مو وکولی سول چې په ګډه خپلې میرمنې ته دغه روزنیز ټولګی جوړ کړو. زه هڅه کوم چې بوټ او نور شیان سره جوړ کړم او عصري کړم. هڅه مو دا ده چې د افغانستان خلکو ته خدمت وکړو. دلته راغلي زده کړیالانې وایي یو خوا خلک له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او بل پلو داسې کورسونه نسته چې ښځې وکولی سي حرفه یا مسلکي زده کړې پکې ترسره کړي. دوی وایي چې ډېری میرمنې له ډېرو لرې پرتو سیمو څخه دلته د خیاطۍ حرفې د زده کړې لپاره راځي. دوی له دولت او خیریه بنسټونو څخه غواړي چې باید د دغه ډول اشخاصو لاسنیوی وکړي تر څو دغه ډول کورسونه په ټول افغانستان کې ډېر سي او میرمنې په خپله خپل ځان ته یوه عایداتي منبع پیدا کړي. خو موږ له بهرنیو مؤسسونو داسې یو څه غواړو چې دغه شان ته مؤسسې کارونه ډیر کړي، دغسې مرستې وکړي له دغسې خلکو دغسې ښځو سره چې دغسې د کورنۍ ستونزې اقتصادونه حل شي سره. په تیرو 9 میاشتو کې افغاني میرمنې له هر اړخه د بې شمېره ستونزو سره مخ وي او کاروبارونه یې په ټپه ودرېدل چې اوس مهال ډېرو کمو میرمنو په ناچیزه لګښت یو ځل بیا خپلو کارونو ته مخه کړې ده. مریم هوتک، CMG، کابل.